بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب العزلة عند فساد الزمان. دا باب دی په بیان دا گوشنشینی په استحباب کی، یعنی گوشنشینی کول دا مستحب دی، یعنی عزله جدا کیدل گوشنشینی کول دی ته ویل کی. خو کله عند فساد الزمان د زمانی په فساد کې، عند فساد الناس والزمانی، یعنی د خلکو د زمانی د فساد په وخت کې، او الخوف من فتنة فی الدین، یا په دین کې د فتنې ویری په وخت کې، او ووقوع فی حرام و شبهات و نحوها، او په حرام او مشتبهات وغیره کې د واقع کېدو په وخت کې هم ګوشنشینی کول. دا په دې کې دا باب دی، یعنی موږ به داسې وایو چې دا باب دی د خلکو د زمانی د فساد په وخت کې، یا په دین کې د فتنې یری په وخت کې، او د حرامو او مشتبهاتو وغیره کې د واقع کېدو په وخت کې ګوشنشینی کولو په استحباب کې دا باب دی. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمایي ففروا، بس منډه کړئ الی الله، الله رب العزت طرف ته. انی بشک زه لکم ستاسو د پاره منه د طرفه د هغې نه نذیر مبین، یرونکی یم ښکاره. نو الله جل شانه طرف ته څه شی کوي؟ تاسو منډه کوئ، زه د هغې طرفه درته ښکاره ویرونکی رالیږلی شوی یم. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي د خپلو ګناهونو نه منډه که، توبه وباسه، الله رب العزت ته رجوع وکړه. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نه روایت دی، هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی، یقول فرمایل ان الله يحب العبد التقي، الله رب العزت محبت کوي بنده پرهیزګار سره، یعنی الله رب العزت چې دی هغه پرهیزګار سره محبت کوي. الغنی چې بے پروا وي، یعنی بے پروا زړه والا وي. الخفي یعنی پوشیده وي د خلکو نه، نو الله رب العزت دې کس سره ډیر زیات محبت کوي. المراد وی مراد د الغنی غنینا هغه څه شی دی؟ غنن نفس، هغه د نفس غنا ده، کما سبق فی الحديث الصحیح. وی په دې غنی سره چې دلته کم داراله دینه مراد کم یو دی، یعنی د نفس غنا مراد ده، لکه څنګه چې مخکې په صحیح حدیثو کې دا خبره تیره شوې ده. په دې حدیث مبارک کې دا ذکر شو چې الله رب العزت هغه بنده سره مینه محبت کوي چې پرهیزګار متقی وي. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې راغلی چې ان الله يحب المتقین، یعنی الله رب العزت چې دی بېشکه محبت کوي چا سره؟ د متقی پرهیزګار سره. ګورئ متقی اوس وایي ستا هغه چاته ویل کېږي چې محرماتو سره د مکروهاتو بلکې د مشتبهاتو نه هم ځان ساتي، دې ته متقی وایي. او بل دا چې الغنی یعنی کم چې بې پروا وي، دلته د غنا نه دنیوي مالدار مراد نه دی، لکه څنګه چې دلته معنی مونږ له وکړه چې دلته نه مراد څه شی دی، یعنی هغه د زړه مراد دی، یعنی د زړه هغه غنا مراد ده. الخفي رالی چې پټ وي، د هغه وخت کې د فساد په زمانه کې د خلکو سره د اختلاط په صورت کې دین ساتنه ورته شي هغه مشکل شي. نو علما فرمایي اوسه پورې خدا سي وخت نه دی راغلی چې انسان هر څه پرېږدي او ځنګل ته لاړ شي او ګوشنشیني وکړي او په عبادت کې مشغول شي، نو اوسه پورې خو راغلی نه ده. او بهرحال دلته هغه فضیلت بیان شو. نو دا په هغه وخت کې پکار ده چې کله یره وي، یعنی دا بیا مستحب دی چې یو کس لاړ شي. امام نووي رحمه الله دا باب وضع کړی هم دې دپاره دی، مخکې به حدیث راشي. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رجل اي الناس افضل يا رسول الله. ابو سعید خدری رضی الله عنه مبارک راوی دا حدیث دا مبارک فرمایي چې قال رجل یو کس ویلی اي الناس افضل یا رسول الله، یعنی کم یو کس غوره دی اې د الله رسوله، یعنی ډیر غوره په خلکو کې افضل، یعنی کم یو دی اې د الله رسوله. قال نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل چې مؤمن مجاهد فی نفسه وماله فی سبیل الله، هغه مؤمن چې په خپل نفس او مال سره د الله جل شانه په لاره کې جهاد کوي. قال ثم من، بیا کس ویلی بیا کم کس دی؟ نو قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ثم رجل معتزل فی شعب من الشعاب یعبد ربه، بیا کس دی چې یوازې د غره په یو دره کې، یعنی څوکه کې ناست او خپل د رب څه شی کوي؟ عبادت کوي. د رب العالمین هلته څه شی کوي؟ هلته عبادت کوي. نو دا څه شی دی؟ دا غوره دی. ګورئ په دې کې چې دی دا فی شعب رال، شعب څه ته ویل کېږي؟ یعنی غر منځ کې چې دی هغه لارې ته هم ویل کېږي، د غرونو په منځ کې وي هغه اوبه داسې روانې وي، درم ویلی شي، یا د کم لاره وي غر منځ کې، نو دې ته هم ویل کېږي. نو دلته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه کس چې یوازې د غره په یو دره کې ناست وي خپل د رب عبادت کوي،
وفي روایت او په بل روایت کې داسې راځي چې یتق الله چې الله جل شانه نه یریږي دغه کس او يدع الناس من شره او خلق د شر نه شي وي هغه محفوظ وي. نو دلته دغه لفظ رالی چې اعتزل، نو د دې معنا د جدا کېدل یعنی لری کېدل د چانه جدا کېدل، لکه څنګه باب استحباب العزله رالو. نو دلته تاسو کېږي چې اي الناس افضل، یعنی اي الناس افضل، په ټولو کې غوره انسان څوک دی؟ نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یعنی هغه کس چې jihad کوي په خپل نفس او مال سره د الله جل شانه په لار کې. او بیا و فرمایل چې ورجل هغه سړی چې معتزل فی شعب من الشعاب يعبد ربه، یعنی بل هغه چې د غره په لمن کې یوازې ناس یو د خپل رب عبادت کوي. ما تاسو مخ کې وی چې دا شعب چې د غره سجل یعنی لمن یا د غرو تر منځ چې کوم لار وی هغه ته ویل کیږي. یعنی په نور روایت کې یعبد ربه په ځای یتق الله رب الفاظ هم نقل شوی دي. اوس دلته چې دلته د مونږ او تاسو د رهبانيت تعلیم نه دی، ځکه چې په داسې حال کې انسان مستقل ځان لشي نو خلک پریږدي، نو بلکې مقصود د وقتی طور سره او فی الحال حالاتو د وجه داسې کول جایز دي چې کله بیرته حالات سم شي نو بیا بیرته راښکته کیږي. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا روایت هم د ابو سعید خدری رضی الله عنه مبارک نه دی. دا فرمایي چې قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی یوشک ان یکون خیر ما للمسلم غنم، قریبه ده ان یکون دا چې شي خیر مال المسلم، یعنی بهتر مال د مسلم غنم، چې غنم شي یعنی ګډي وزي وي. یعنی یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، چې نږدې ده دا خبره چې مسلمان غوره مال به ګډي او وزي وي، داسې وخت به راشي. یتبعو بها شعف الجبال ومواقع القطر، چې هغه به د غرونو سرونه او ډیر زیات باران وریدو زیانو ته ځان سره بوزي. څه شی به کی هغه به ځان سره څه شی کی هغه به بوزي. یفر بدینه من الفتن، په دې سره به غرض دا وي چې خپل دین د فتنو نه څه شي هغه وساتي. په دې کې لفظ دا رالی شعف الجبال، شعف الجبال نه مراد د غره څوکه ده، یعنی هغه چې دې څه شي غره څوکې ته وخیږي او داسې ځای ته لاړ شي چې هلته ډیر زیات یعنی باران وي، چې دلته په دا رالل چې ومواقع قطر یعنی باران وریدو ځای، مطلب دا چې کم ځای باران زیات وریږي لکه یعنی ځنګلي ځایان چې هلته ډیر کیږي غرونه وغیره. خدا څه لپاره یفر بدینه من الفتن، په دې منډه کې مقصد دا وي چې خپل دین او ایمان د فتنو نه ځان وساتي. بهرحال علما فرمایي چې د فتنو زمانه وي، یعنی جداواله کله دا خبره بو کو جداواله کله جایز دی. نو چې کله فتنه زمانه نه وي نو بیا خو اختلاط غوړه دی چې ټول سره یو ځای اوسېږي، ځکه په دې کې ډېر زیات فائدې دي په کومې چې په جداواله سره نه حاصلېږي. امام نووي رحم الله فرمایي اختلاط هغه کس ته بار غوړه دی چې خپل دین او ایمان نه ویریږي او نه ورته په اسانۍ سره نقصان رسیږي. که د فتنې زمانه وي او د فتنې ختمولو باندې طاقت نه لري نو اوس داسې کس ته بار غوړه ده چې جدا شي، ځکه چې په اختلاط کې د دین او ایمان نقصان هم ورته رسیږي او حفاظت هم نشي کولی. نو دې لپاره اوس پکار ده چې دا یو سیټ تشي. بهرحال وعن ابي هريره رضی الله عنه، ابو هريره رضی الله عنه مبارک راوی دا حدیث دی. دا فرمایي چې عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم، چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد دی هغه مبارک فرمایلی چې ما بعث الله رب العزت یو پیغمبر هم نه دی لېږلی الا مگر رعى الغنم، مگر دا چې هغه به ضرور ګډي سره ولي وي. فقال اصحابه وانت، صحابه کرام ورته فرمایل چې اې د الله رسول تاسو هم؟ قال نعم، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او ما هم ګډي څه شی دي هغه سره ولي دي. كنت ارعى على قراري طال اهل مکه، او ما هم سره ولي دي ما به د مکې خلکو ته یو څو قیراته باندې سره ولي دا ګډي، یعنی دا ګډي بيزي چې دي دای سره ولیو. اوس دا څنګه خبره ده چې هر یو پیغمبر به دا یعنی دا چيلي دا ګډي چې دي دای سره ولي دي، لکه څنګه چې رال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم، یعنی الله رب العزت او داسې پیغمبر نه دی را لېږلی چې هغې چيلي نه وي سره ولي. نو د دې ظاهري وجه دا ده چې انسانانو د طرفه کم تکلیفونه دي نو پیغمبرانو ته رسېږي، نو دوی ورته د وړاندې نه یعنی تربیت شوي وي دا پیغمبران، د صبر ماده به پکې پراته وي، نو هر قسم تکلیف چې ورته رسېږي صبر به پې کوي. بل په دې کې هغه مشقت دی چې امت تربیه به څنګه کېږي، یا دا به ووایي چې د امت دپاره یعنی مخکې نه یو پریکټس دی چې ته به تربیت څنګه کړې، دوی سره به څنګه مینه او محبت او صبر برداشت کولی شي. او بل دا چې د وخت پیغمبر یو قسم ته بادشاه وي،
نو بادشاہ په خپل رعیت باندې څنګه معامله کوي، څنګه به دوی پالي. نو داسې نور زیاتې فائدې هم پکې کېدلی شي چې علماو ډېر زیات بیان کړي، یو څو تنه ما تاسو ته بیان کړ او په دې کې عاجزیم د بهر حال. وعنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم، هم تکرنګي دا روایت هم د ابو هريره رضی الله عنه مبارک نه دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من خیر معاش الناس لهم، من خیر معاش الناس لهم، غوره ژوند د هغه سړي چې لهم رجل ممسک عنان فرسه فی سبیل الله، یعنی غوره ژوند د هغه سړي چې الله جل شانه په لاره کې د خپل اس واګي نیولې وي. من خیر معاش الناس یعنی غوره د خلقونه چې لهم رجل یعنی زندگی یعنی هغه سړي د پاره دا چې ممسکون نیولې وي عنان واګي فرسه د اس فی سبیل الله د الله په لاره کې. موږ او تاسو ابو هريره رضی الله عنه مبارک په دې روایت کې دا فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک عنان فرسه فی سبیل الله، غوره ژوند هغه سړي دی چې الله جل شانه په لاره کې د خپل اس واګي نیولې وي. یطیر علی متنه چې الوزی په شاده د اس باندې الوزی، کلما سمع هر کله چې واوري حیاتن یعنی आवाज د جنگ چې واوري او فزع یا غبرهټ واوري نو طار علیه نو لاړ شي په دې اس باندې والوزی ينبغي لټوي القتل مرګ او الموت مضانه یا زید ګمان د دې چې دلته دا شهادت وي. او رجلا فی غنیمه فی راس شعفه یا یو سړی اوسیږي فی غنیمه یعنی غړي بيزي ورسره وي په غنیمه کې. اوس غنیمه یعنی یو څو غړي ورسره وي کنه، دا اسم تصغیر د مخ کې براشي. فی راس شعفه غرب سوکه کې، شعفه سوکه ته ویل کی، دا غر سوکه من هذه الشعف یعنی د دې سکونه. یا دلته وایي چې او رجل فی غنیمه فی راس شعفه من هذه الشعف، یا یو سړی اوسیږي س غړي سره وي غر په سر کې یعنی د دې سکونه په یو سوکه کې اوسیږي. او بطن واد او یا د یو درې منځ کې وي من هذه الاودیه یعنی د دې یعنی دغه د درونه په یو دره کې اوسیږي، خو دې سره چې دا یقیم الصلاه و یؤتوا الزکاه منظم کوي او زکات هم ورکوي او ورسره ويعبد ربه او عبادت کوي د باری تعالی حتی تر دې یاتیه الیقین یعنی مرګ راشي ورته. لیس من الناس الا فی خیر یعنی بغیر د خیر ښېګړې نه سوا بل په کار کې د خلکو سره کار نه لري. نو د دې اخیری جملې نه معلومیږي چې د خلکو سره بالکل تعلق نه پرېږدي، نه به د خلکو نه لري اوسېږي، بلکې د هغې سره به خیر ښېګړه کې هلې ځلې بم کې بالکل به یو کس نه پرېږدي. نو دلته مونږ او تاسو ته څه بیان شو؟ ګورئ اول دا بیان شو چې په تاسو کې بهتر کم یو دی، یعنی من خیر معاش الناس یعنی غوره ژوند هغه سړی دی چې الله جل شانه په لاره کې خپل اس واګي نیولې وي. یو دا خو چې کله دا आवाज واوري د جنگ بس دا والوزي د شهادت ځای لټوي. او بیا ویل چې او رجل فی غنیمه فی راس شعفه من هذه الشعف او بطن واد من هذه الاودیه یقیم الصلاه ویؤتی الزکاه ويعبد ربه حتى یاتی یقین، یا هغه کس ژوند خدای چې په یو څو غړي بيزي ورسره غر په سر کې یا کم دره د درونه یو په دره کې وي هلته منظم کوي او زکات هم ورکوي او د خپل رب عبادت کوي تر دې چې مرګ ورته راشي. خو لیس من النار الا فی خیر بغیر د خیر ښېګړې نه یعنی د دې نه سوا بل کاری د خلکو په کار کې هیڅ نه وي. نو اوس دلته لفظي معنا کوي یطیرو ای یسرع، معنا دا په تیزۍ سره یعنی په تیزۍ سره تګ کوي. او بیا ومطلوه راله ای ظهره یعنی معنا د اسشا والهيعه الصوت للحرب یعنی د جنگ आवाज کم واوري دغه، والفزعه نه یعنی فزع هم دغه معنا ده یعنی مطلب جنگ आवाज او د شور شرابات سه غبرهټ دا واوري. ومضان الشيء المواضع التي يظن وجوده فيها د دې معنا ده هغه چې د هغه شی وجود او ګمان پکې وي یعنی مطلب د شهادت چې دا ورمنډه کې والغنیمه بضم الغین یعنی تصغیر الغنم دا نه د ګډ د بيزو دا تصغیر جوړیږي یعنی معنا ده ګړي. والشعفه بفتح الشين والعين هي اعلى الجبل يعني معناه ده غر سكا يعني غر اوچت زي يعني ده غر سر. والله تعالى اعلم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد واله وصحبه اجمعين.